مونږ سادهګانو تل هغو ته دعاګانې کړي لیک شاه صاحب مونږ سادهګانو تل هغو ته دعاګانې کړي چا چې زمونږ د سرونو سوداګانې کړي او غشي داسې ورولي دي زما په زړګي لکه ټول عمر یې جنګونه او غذاګانې کړي لیک شاه صاحب مونږ ته به یو ښایسته غوندې غزل وړاندې کړي بالکل ولې نه مهرباني یار صدر ارمان یم چې کوم د شکریا ادا کوم چې زه ځان سره نن ملګری کوم او نظام صاحب له راغو اول یوه کیسه زه هم ویم نظام صاحب ارشاد په اوښکو لمبېدلې چې زما سرې ګریوان ویني په اوښکو لمبېدلې چې زما سرې ګریوان ویني نو پوهېږي کاشنا نو دا زما پښتنه مینه ده پوهېږي کاشنا نو دا زما پښتنه مینه ده او یا مخ سم را څرګند که یا ښکاره او پټه کېږمه یا مخ سم را څرګند که یا ښکاره او پټه کېږمه که ستا په زړه کې غلا وي نو زما خبره سپینه ده ډېر ښه ډېر ښه اوس یو غزل دی ارشاد ستا د یادونو قافلې شي چې سپرلی راشي ستا د یادونو قافلې شي چې سپرلی راشي زما په مخ اوښکې ولې شي چې سپرلی راشي او د بې وفا مینې د هر یو ګل پیغور راکوي د بې وفا مینې د هر یو ګل پیغور راکوي مړه وي زما د زړه غونچې شي چې سپرلی راشي او دا ګیر چاپېره په چمن کې سره او شنه ګلونه دا ګیر چاپېره په چمن کې سره او شنه ګلونه خدای ګواشنا بلې لمبې شي چې سپرلی راشي او واده دې کړي د راتلو وه ته به کله راځې واده دې کړې د راتلو وه ته به کله راځې ارمان مې ډېر ستا وادي شي چې سپرلی راشي او د لیکشان اشاد په قبر به یو ورځ وجاړي د لیکشان اشاد په قبر به یو ورځ وجاړي خمار سترګې به دې سرې شي چې سپرلی راشي ډېره مهرباني ډېره مهرباني دې سره به یو کته ووایم چې ملګرو دا یاداګانې که غرور وګڼم ارمانه ملګرو دا یاداګانې که غرور وګڼم راته خپل کور کې د ځانه مېلمانه جوړه که او چې مینه وه نو هېڅ پرده تر منځه نه وه چې مروره شوه نو ځان نه یې پوښتنه جوړه که ډېره مهرباني ارمان صاحب ستاسو ډېره ډېره شکریه ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه